السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم. چې خاص کر زه به تاسو ووایم چې دغه پاکستان سوپر لیګ چې کوم ده د دغه بولي یو ځل بیا ترسره کیږي، دغه به څنګه بولي دوی ترسره کوي په دغه ویډیو کې به زه تاسو ورباندې پوه کړم. او بل به زه تاسو ته د افغانستان نور احمد په هکله باندې یو خبر درکړم چې د نور احمد سفر په سریلانکا پریمیر لیګ کې ختم شوی ده. او دې نه علاوه به زه تاسو ته د افغانستان دغه 19 کلن ټیم به وښیم چې دوی به کله د دوبۍ په طرف باندې روانېږي، ځکه هلته به افغانستان پاکستان سره یوه ډېره تاریخي لوبه هم ترسره کړي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه شئ. نو راځم اول زه تاسو ته دغه سریلانکا پریمیر لیګ نه یو خبر درکوم چې سبا ته په سریلانکا پریمیر لیګ کې دوه ډېرې زبردسته لوبې هم ترسره کیدونکې دي. دغه وختونه هم لږ غوندې بدل سوي دي. دغه غرمې ټایم کې چې کومه لوبه ترسره کیږي دغه به د افغانستان په وخت باندې 3 بجې غرمې ټایم کې دغه لوبه شروع سي. او دغه به زه تاسو ته وایم چې د نوین الحق دوی ټیم چې کوم ده هغوی به نجیب زدران سره لوبیږي. هر یو ټیم چې دغه لوبه وبایلي هغه به دغه سریلانکا لیګ نه آوټ کیږي، او کوم ټیم چې دغه لوبه وګټي دغه ماښام ټایم کې بیا یو بله لوبه هم ترسره کیدونکې ده. دغه د ګورباز دوی ټیم چې کوم ده دغوی به د نور احمد دوی ټیم سره ماښام ټایم کې 9 بجې د افغانستان په وخت باندې دغه لوبه شروع کیږي. دغه کې چې هر یو ټیم دغه لوبه وګټي هغه به ډایرکټ فاینل ته کوالیفای وکړي، او کوم ټیم چې دغه لوبه وبایلي هغوی به بیا دغه د نجیب سلطان او نوین الحق ټیم چې کوم ده دغوی کې چې چا لوبه ګټلې هغوی سره به یو ځل بیا که خیر لوبه ترسره کړي. خو زه به تاسو ته وایم چې دغه ګیل ګلیډیټر ټیم چې کوم ده چې نور احمد ورته یو ډېر زبردست بالنګ په ټول سریلانکا پریمیر لیګ کې ترسره کړ. دغه ټیم نه نور احمد تللی ده. د نور احمد سفر په سریلانکا پریمیر لیګ کې ختم شوی ده. خو زه به تاسو ته وایم چې دغه ګیل ګلیډیټر ټیم بیا د نور احمد په هکله باندې داسې ویلي دي چې نور احمد نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې یو ډېر زبردسته بالر و. د موږ لپاره موږ دته ښه سفر غواړو، ځکه هغه د افغانستان 19 کلن ایشیا کپ کې لوبې کولو لپاره نور احمد به که خیر د دوبۍ په طرف باندې روان شوی ده، او هلته به د افغانستان 19 کلن ټیم سره یو ځای کیږي. خو ګیل ګلیډیټر ټیم بیا د نور احمد ډېر زیات تعریفونه کړي دي، او دغه یې ویلي دي چې نور احمد ته به موږ په تمه یو چې بل کال یعنې کال 2022 کې سریلانکا پریمیر لیګ چې کوم ترسره کیدونکی ده هغلته به موږ نور احمد دوباره خپل ټیم کې حتما اخلو. همدغسې نور احمد هم بیا د سریلانکا پریمیر لیګ په هکله باندې داسې ویلي دي چې دغه لیګ نه ما ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لري، ډېره تجربه مې ترلاسه کړې ده، او زه به کوشش کوم چې د افغانستان راتلونکې لوبې کې به دغه تجربې نه کار اخلم. او زه به تاسو ته دا هم وایم چې د افغانستان دغه 19 کلن ټیم چې کوم ده دغوی به که خیر سبا ته د دوبۍ په طرف باندې روانېږي، هلته به که خیر بیا نور احمد به ورسره یو ځای کېږي، او 23م تاریخ باندې یوه ډېره تاریخي لوبه په 19 کلن ایشیا کپ کې ترسره کیدونکې ده. دغه لوبه به د افغانستان له پاکستان سره دغه لوبه ترسره کیږي. سهار ټایم کې 10 بجې خواوشا کې به دغه لوبه شروع سي، او امکان لري چې دغه لوبه لایو هم نشر سي، یعنې موږ او تاسو کولی شو چې دغه لوبه لایو وګورو. خیر د لایو ټیلیکاست په هکله به بیا زه تاسو ته یو بله ویډیو کې خبر درکړم. خو دغه لوبه د افغانستان 19 کلن لپاره ډېره زیاته مهمه ده، ځکه افغانستان ته پکار ده چې پاکستان نه حتما دغه لوبه وګټي، ځکه بیا افغانستان بله لوبه دوبۍ سره ده، او دوبۍ نه خو یې که خیر افغانستان په پټو سترګو باندې ګټي، او هغه درېیمه لوبه یې ځکه هلته بیا افغانستان هندوستان سره لوبېږي، ځکه هندوستان نه لوبه ګټل ډېر زیات مشکل دی. دغه سکیجول یې تاسو وګورئ، ګوره 23م تاریخ باندې پاکستان سره لوبېږي، 15م تاریخ باندې دوبۍ سره لوبېږي، او 20م تاریخ باندې بیا هندوستان سره لوبېږي. نو د دغه لوبه لپاره نور احمد سریلانکا پریمیر لیګ پرېښودلی ده. بل به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان دغه داخلي لوبې چې کومې دي څلور ورځنۍ ټیسټ لوبې چې کومې د احمدشاه ابدالي ټورنمنټ په نوم باندې دغه ټورنمنټ چې په دغه کې تاسو وګورئ ټول نه زیات رنزونه ریاض حسن کړي دي. ریاض حسن په 5 لوبو کې 610 رنزه کړي دي، 196 هایست ده، او 9 ایوریج ده، ډېر زبردست ایوریج ده، او سټرایک ریټ هم 2 ده. دغه نه علاوه دویم نمبر باندې بیا عبدالملک د عبدالملک بیا 5 لوبو کې 401 رنز کړی ده، 206 رنز هایست د 50 ایوریج ده. دریم نمبر باندې لوبغاړی درویش رسولي د درویش رسولي په 4 لوبو کې 338 رنزه کړي دي، 100 ایوریج ده، او 80 سټرایک ریټ ده. یعنې درویش رسولي داسې لوبغاړی داسې 50 لوبو کې هم فټ کیږي، او دغه ټیسټ لوبو کې هم د افغانستان لپاره فټ کیږي، او دا داسې لوبغاړی داسې شروریزو لوبو لپاره هم ډېر زبردسته تمامېدل
موندلی سي. نو دغسې لوبغاړو افغانستان کرکټ بورډ ته پکار ده چې زر تر زره ملي ټیم ته راوړي او دغه زاړه لوبغاړو نه نور افغانستان لاس ومینځي، ځکه راتلونکي کې ډېرې زیاتې لوبې افغانستان ترسره کیږي. ځوانانو باندې کار کول ډېر زیات مهمه ده. او دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې یو ځل بیا د پاکستان سوپر لیګ چې کوم ده د دغه بولي ترسره کیږي، لوبغاړي اخیستل کیږي. دغه لوبغاړي به که خیر 8 یا 9 جنوري باندې به د دوی پاکستان کرکټ بورډ له طرف نه دغسې اعلان شوی چې یو ځل بیا به بولي ترسره کیږي. خو په دغه کې به تقریبا یو ټیم چې کوم ده 2 لوبغاړي به اخلي. دوی ته دغه ویل شوي دي چې تاسو به د یو دانه خارجي لوبغاړی که غواړئ خپل ټیم کې واخلئ، یو دانه خارجي لوبغاړي اجازه هم تاسو ته شته ده. خو دوی دغلته داخل کې د پاکستان داخل کې بعضې داسې لوبغاړي دي لکه سهیل خان ده، مختار احمد ده، دې نه علاوه احمد شهزاد ده او نور هم ډېر زیات لوبغاړي دي چې هغه په پاکستان سوپر لیګ کې نه دي اخیستل شوي. جنید خان هم یو لوبغاړی ده، که تاسو یې پېژنئ، دغه هم نه ده اخیستل شوی. نور هم ډېر ښه لوبغاړي دوی وایي نه دي اخیستل شوي. نو دا ټیمونو ته ویلي دي که تاسو به یو ځل بیا دغه بولي چې کومه 8 یا 9 جنوري باندې ترسره کیږي، په دغه کې به تاسو ته اجازه شته که انټرنیشنل لوبغاړي یو دانه به انټرنیشنل اخلئ، یو دانه به پاکستاني لوبغاړی اخلئ. او که تاسو غواړئ چې دواړه پاکستاني لوبغاړي واخلئ، هغه هم د تاسو خوښه ده. نو دغلته بیا د افغانستان لوبغاړو لکه اصغر افغان هم خپل نوم ورکړی ده، خو د اصغر افغان لپاره به مشکل وي چې پاکستان سوپر لیګ کې واخیستل سي. نور دغه کوم لوبغاړي چې د افغانستان نه دي اخیستل سوي، د دوی لپاره هم ډېره ښه موقع ده چې په دغه اکشن کې د کوم ټیم له خوا نه واخیستل سي. خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې حتما شریک کړئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ.